Assalamu alaikum and I hope you all are doing very well. Let's learn English conversation in Pashto language. د انګلیش خبرې اترې په پښتو کې زده کړئ او روان انګلیش هر چا سره او په هر ځای کې ښه ډاډه ووایئ. انګلیش یو بین الاقوامي زبان دی. یو داسې زبان چې په هر ځای کې خلک وایي او پوهیږي پې. که چېرته یو کس ته انګلیش نه ورځي نو دا یو ډېر غټ مشکل سره مخ کېدلی شي او په همدې وجه باندې موږ دغه چینل جوړ کړی د UL انګلیش چې تاسو ته انګلیش په پښتو کې وښایو. او نن په دې درس کې به دوه کسان په خپلو کې په انګلیش کې خبرې اترې کوي یعنی کنورسیشن به کوي په مختلف ځایونو کې او د دې کنورسیشن د دې خبرو اترو ترجمه به درته موږ په پښتو کې ډېر په اسانه طریقه کوو چې څنګه تاسو هم کولی شئ چې ښه ډاډه په هر ځای کې روان انګلیش ووایئ او هر چا سره یې ووایئ. اوس ځان سره یو کاپي پنسل وغیره راواخلئ او راځئ چې دا ویډیو سټارټ کړو. نمبر 1 هوم ټاونز. د ټول نه مخکې موږ زده کوو چې څنګه تاسو د خپل هوم ټاون په باره کې خلکو سره خبرې کولی شئ. نو هوم ټاون څه ته وایي؟ هوم ټاون ویل کېږي یو کلي کندي ته، هغه ځای ته ویل کېږي چې په هغې کې تاسو پیدا شوي یئ. هیزر، hey Heather, how is it going? Ali, hi, I'm fine, how are you? لومړني کس ویل هیزر، hey Heather, how is it going? د how is it going مطلب دی ته څنګه یې او د ټول سنټینس مطلب لکه پښتو کې چې موږ وایو پلان کیا، پلان کیا ته څنګه یو کس لري ولاړ دی موږ ورته آواز کوو. دویم کس ورته څه وایي؟ علي، hi, I'm fine, I'm fine یا I am fine مطلب دا دی چې زه ښه یم. هغه ته پوښتنه وکړه ته څنګه یې؟ دا ورته وایي I am fine. اوس یې دا هم پوښتنه کوي چې ته څنګه یې؟ دا ورته وایي how are you? How are you? ته څنګه یې؟ Fine thanks, Heather. This is Asim. Asim, this is my friend Heather. Nice to meet you. لومړنی کس ورته څه وایي؟ Fine, زه ښه یم. Thanks, مننه. Heather, Heather, this is Asim. خوا کې ورسره یو بل کس ولاړ دی د هغې تعارف ورسره کوي وایي دا Asim دی. Asim, this is my friend Heather. هغه میلمه چې ورسره ولاړ دی بل کس چې ورسره ولاړ دی هغه ته وایي Asima, دا زما ملګری دی Heather. د ده Heather نوم دی. Nice to meet you too. Are you from around here? دا کس ورته اوس څه وایي؟ Nice to meet you too. وایي تا سره چې ملاو شوم نو زه هم ډېر زیات خوشحاله شوم. یعنې که چېرته یو کس تاسو ته داسې وایي Nice to meet you مطلب یې دا دی تا سره چې ملاو شوم خوشحاله شوم. په جواب کې ورته بیا تاسو داسې وایي Nice to meet you too. همدغه سنټینس به وایي په آخره کې TOO2. Are you from around here? د دې سنټینس مطلب دا دی چې آیا ته د همدې خوا او شا ځئ ته د همدې علاقې د همدې ښارې یا د همدې کلي. Are you from around here? No, I'm from Afghanistan. نه زه د افغانستان نه راغلی یم. No, I'm from Afghanistan یا افغانستان مطلب یې دا دی چې نه زه د افغانستان یم د افغانستان نه دلته راغلی یم پاکستان ته. Really? That is interesting. Kabul is the capital of Afghanistan. Really? د دې مطلب دا دی رښتیا وی لکه پښتو کې چې مونږ چاته وایو ته رښتیا وی یا ته رښتیا وی. That's interesting. دا خو ډیره زیاته مزیداره خبره ده ډیره انټرسټینګ خبره ده. Kabul is the capital of Afghanistan. کابل چې کوم دی و دا د افغانستان کیپیټل دی یعنی دارالخلافه ده. Yeah, that's right. How about you? What's your hometown? Yes, that's that is right. که د yes په ځای باندې تاسو یو وایئ هم صحیح ده. That's that is right. دا کس ورته وایي هو بلکل همداسې ده. تا چې څنګه وویله هو بلکل همداسې ده. Yes, that's right. How about you? او ته د کوم ځای؟ What's your hometown? او ستا کلی کندی کم یو دی یعنی ته په کوم ځای کې پیدا شوې ستا د ښار څه نوم دی ستا د کلي څه نوم دی. What's your hometown? I'm from Peshawar. زه د پېښور ښار یم. I'm from Peshawar یعنی زه د پېښور ښار یم په پېښور ښار کې پیدا شوی یم او رالوی شوی یم. Peshawar, is that a small city? دا کس ورته څه وایي پېښور ته د پېښور یې؟ Is that a small city? آیا دا یو ورکوټی ښار دی؟ Is that a small city? آیا دا یو ورکوټی ښار دی؟ No, it's a really big city in KPK.
نه دا یو ډیر غټ ښار دی په کې پی کې کې یعنی په خیبر پښتونخوا کې دا یو ډیر غټ ښار دی. No, it's یا it is a really big city in KPK. Really big مطلب دی ډیر زیات غټ. City ښار. It's دا دی. Oh no, I have to run. The pharmacy closes in 10 minutes. وی اخی زه زما بس دی ځکه چې فارمیسي په کوم ځای کې چې دوایي خرڅیږي ټیبلیټس وغیره وی زه زما ځکه چې هغه دکان به رانه بند شي په 10 منټو کې بس بندیږي هغوی به مونځ ته ځي یا بس ماښام د هغوی دکان بند دی. See you guys later. See you guys later. وی بیا به میلاو شو بیا به سره وګورو. د guys مطلب دی الکانو وی زه الکانو بیا به سره وګورو بیا به سره میلاو شو. guys چې کوم دی د دې دوه مطلب راتللی شي که یو الکي الکانو ته ووایي نو مطلب دی الکانو که یو جینۍ جینکو ته ووایي نو مطلب دی جینکو. hi guys hi الکانو یا hi guys hi جینکو. bye هیزر د خدای په امان هیزر. take care هیزر د ځان خیال ساته هیزر. you too bye ته هم د ځان خیال ساته که چېرته یو کس درته ووایي take care یعنی د ځان خیال ساته په جواب کې ورته داسې ویلی شي you too یعنی ته هم د ځان خیال ساته. bye د الله په امان. Number 2 about shopping and this one is even interesting. اوس راځي چې د شاپینګ په باره کې هم ذکر خو دا کنورسیشن ډیر زیات انټرسټینګ دی ډیر زیات به م خوښ شي. knock knock د knock knock مطلب دی کله چې یو کس دروازه ووایي ټک ټک ته ویل کیږي. hi هیزر come on in د hi مطلب دی سلام کوم. هیزر come on in come on in وی دننه راځه یو کس دروازه وواله بل کس ورغی دروازه ورته کولا وکړه ورته وی hi هیزر come on in وی دننه راځه. hi سدیس how are you doing. hi سدیس سلام کوم سدیسا how are you doing د دې هم دغه مطلب دی چې ته څنګه یې. سلام کوم سدیسا ته څنګه یې. hi سدیس how are you doing. pretty good زه ډیر ښه یم الحمدلله بالکل ښه یم. سدیس this is my friend Ali and he is from Saudi. سدیسا دا زما ملګری دی علي او دا د سعودي عرب نه راغلی دی هلته اوسیږي. hi Ali nice to meet you. سلام کوم علي تا سره چې ملاو شم ډیر زیات خوشحاله شم یا تا سره مې چې ولیدل ته مې چې وکتلې ډیر زیات خوشحاله شم. nice to meet you too تا سره هم چې ملاو شم تا سره مې چې ولیدل زم ډیر زیات خوشحاله شم. nice to meet you too. well please come in and have a seat. سوی ورته well وی ښه please come in مهرباني وکړه دننه راشه ښه ته مهرباني وکړه دننه راشه. and have a seat please او کېنه یعنی بهر ولاړ دی خبرې ورسره کوي ښه اوس مهرباني وکړه دننه راشه او کېنه. well please come in and have a seat که چېرته چاته داسې ویل غواړي چې کېنه که نه نو تشریف کېده ورته ویلی شي have a seat. have مه وایي څنګه وایي have. can I get you something coffee or tea ورته څه وایي وایي آیا زه تاسو سره خوراک څښاک سره وړلی شم. کافي یو قسم ته چیرې تقریبا ما خو نه دی څښلی. ټي ویل کېږي چي ته وایي چیرې درته راوړم که کافي درته راوړم. can I get you something coffee or tea. oh no thanks نه مننه هیڅ څه مه راوړه هیڅ څه ته م ضرورت نشته. oh no thanks no thanks I'm fine هغه مېلمه ورته څه وایي د سعودي نه چې راغلی. no thanks نه مننه I'm fine بس زه برابر یم هر څه مې اوس کور کې وکړم او رالم. so this we are going to go shopping. ښه نو سدیسا داسې کار دی چې موږ روان یو شاپینګ ته بازار ته ځو ځان له څه اخلو یعنی کپړې الو بوټان وغیره داسې څیزونه ځان ته الو. so this we are going to go shopping. do you want to come آیا ته موږ سره ځې. do you want to come آیا ته موږ سره ځې. I don't know I shop mostly online these days. so ورته I don't know زه نه پوهېږم یا یاره څه ووایم نو لکه پښتو کې چې مونږ ووایو یاره والله څه ووایم نو
I shop mostly online these days. نن سبا په دغه ورځو کې خو زه آنلاین شاپینګ کوم. آنلاین شاپینګ څه ته وایي؟ په دراز.com باندې سره راغوښتل یا په یو بل آنلاین پلیټفارم باندې ځان ته سره راغوښتل کپړې وغیره بوټان یا بل څه آنلاین راغوښتل هغې ته آنلاین شاپینګ وایي. و زه بازار ته نه ځم یاره نن سبا خو زه آنلاین شاپینګ کوم. Really? Why is that? څه وایي ورته؟ رښتیا وایي. Because it saves time and petrol. سوی ورته ځکه چې دا زما وخت بچت کوي زه بازار ته نه ځم په کور کې ناست یم بس راته راشي څه مې چې په کار راته کور ته راشي ټیم مې بچت کوي او بل پټرول بچت کوي موټرسایکل یا ګاډي وغیره کې زه نه ځم پټرول هم راته بچت شي ټیم هم راته بچت شي نو ځکه آنلاین شاپینګ کوم. alright ښه صحیح alright ښه صحیح ده. So it saves your time and petrol. ښه نو دا ستا پټرول او وخت بچت کوي. So it saves your time and petrol. Your time مطلب دی ستا ټایم او پټرول ستا پټرول. Right. And the market is overcrowded these days. سوی ورته right هو بالکل. And the market is overcrowded these days. نن سبا په دغه ورځو کې خو په مارکیټ کې په بازار کې د خپې د ایښودلو ځای نشته دومره رشونه دي ورکي نو په دې وجه باندې بس په کور کې ناست یم او آنلاین یې راغواړم. Yeah, but online you can't see things very well. هو صحیح ده بالکل ستا خبره هم صحیح ده. But online you can't see things very well. خو آنلاین ته څیزونه سم کتلی نشي یعنی کپړې د پکار دي ته هغه په لاس کې نشي راغستلی بل څه د پکار دي تا کتلی نشي صرف تصویر به ګوري او تا ته بیا کور ته راځي اوس د دې څه پته لګي چې دا واقعي همداسې دی او که نه دی. Yeah, but online you can't see things very well and you can't touch them. او تا هغه ټچ کولی هم نشي یعنی ګوتې هم نشي وروړلی ته داسې په ګوتو کې راوچتولی نشي چې تا ته پته ولګېږي. And you can't touch them. And with clothes you can't try them on. او کپړې خو تا اغوستلی هم نشي کتلی په ځان باندې چې دا په تا باندې برابرې دي او که نه. And with clothes یا clothes کپړو ته ویل کېږي هغه کپړو ته چې هغه ګنډلې شوي وي تیارې وي یعنی ورته خو کپړې you can't try them on مطلب دا دی کله چې مونږ یو کوټ وغیره لو خیر مونږ خو کپړې والو بیا ټیلر ته ورکو خو اکثر له خلک تیارې کپړې لي نو تا ته څه پته لګي چېرې دا په تا باندې فټ دي برابرې دي او که نه دي. I like browsing when I go shopping. زه خو چې کله شاپینګ ته لاړ شم څه عالم نو هسې دا ګرځېدل را ګرځېدل مې ډېر خوښي. Browsing. I like browsing. د دې څه مطلب دی ډېر زیات انټرسټینګ سنټینس دی ها د براوزنګ مطلب دا دی چې یاره زما خو دا اخوا دې خوا ګرځېدل پکې ډېر زیات خوښ یو دوکان ته ورشه بل دوکان ته ورشه هغه وګوره دا وګوره د براوزنګ دلته مطلب دا دی ګرځېدل داسې ګرځېدل چې ته یو څیز ګورې بل څیز ګورې. I like browsing when I go shopping. کله چې زه شاپینګ ته لاړ شم نو دا اخوا دې خوا ګرځېدل او مختلف قسمه څیزونه کتل دا زما ډېر خوښ وي. Me too زما هم یا so am I. د دې دواړو سنټینسز یو مطلب دی me too so am I زه هم یعنی د یو کس ویل چې زما هسې ګرځېدل پرې بازار کې خوښ وي چې یو څیز ګورم بل څیز ګورم دا بل ورته څه وایي me too و زما هم داسې خوښ وي چې بس لاړ شم او یا داسې ویلی شي so am I زما هم داسې خوښ وي زه هم داسې and it is such a nice day. او ګوره کنه څومره ښکلې ورځ ده ښکلی موسم دی. And it is such a nice day. ښکلې ورځ ده. Why do you want to sit in front of a computer screen? Why do you want to sit in front of a computer screen? څومره ښکلې ورځ ده ښکلی موسم دی ته ولې د کمپیوټر مخې ته ناست دی او بس صرف یې ځان ته راغواړې بازار ته لاړ شي او خوند او مزې ترې واخله. Yeah, I see what you mean. د یا مطلب دی هو بالکل I see زه پوه شم یا زه پوهیږم what you mean چې ستا څه مطلب دی ته ماته څه ویل غواړې او بالکل زه پوهیږم چې ته ماته په څه وجه باندې دا خبره کې but I don't have much money خو ما سره پیسې نشته دی but
I don't have much money. خو ما سره پیسې نشته کنه. ګوره ټول سنټنس څنګه و؟ I see what you mean, but I don't have much money. وای هغه زه پوهېږم چې ستا څه مطلب دی، بالکل پوه شوم، خو یاره داسې کار دی چې ما سره پیسې نشته نو څه وکړم. But I don't have much money. No problem. You can come with us and save your money. No problem. دا بل ورته وایي دا بل کس کور ته چې راغلی، هېڅ خبره نه ده، داسې غټه مسله خو نه ده. You can come with us. ته موږ سره تللی شي که نه، موږ د څه لپاره یو. You can come with us. وایي ته موږ سره تللی شي بازار ته. And save your money. او پیسې بچ کولی شي، یعنې ستا به یو پیسه هم نه لګي، موږ سره لاړ شه. دا خو ډېر ښه سړی دی چې ګینې مطلب په تا باندې څومره خرچه راځي به موږ کوو. How؟ دا څنګه؟ لکه پښتو کې چې موږ وایو یو کس راته څه خبره وکړي موږ هغه څنګه؟ په انګلیش کې ویل کېږي how. We aren't going to take any money or credit card with us. موږ ځان سره یو پیسه هم نه وړو، نه ځان سره کریډټ کارډ وړو. څه وایي ورته؟ وایي موږ ځان سره بازار ته نه پیسه وړو او نه ځان سره کریډټ کارډ وړو، همداسې تش ځو. We aren't going to take any money or credit card with us. ځان سره اوس هم نه وړو، بېغمه شه. And we aren't going to spend any money. او بله خبره دا چې یو پیسه هم نه خرچ کوو. And we aren't یا are not going to spend any money. او یو روپۍ هم نه لګو، یو پیسه هم نه خرچ کوو. spend وی خرچ کولو ته. We are just going to look around. مونږ بس زو اخوا دی خوا ګورو. We are just going to look around. یعنی ډیر کسان داسې وي چې هغه سې لاړ شي بازار ته، غټ غټ دکانونو ته وردننه کېږي، شاپنګ مال ته وردننه کېږي، یو سره علي اچي ګوري بوټان کوټ وغیره اخلي نه، هغسې ګرځي را ګرځي هسې ګوري او هسې داسې هغوی ته ځان داسې شو کوي چې ګینې زه څه اخلم، بس هسې ګوري. نو دویم دلته همدغه مطلب دی we are just going to look around. مونږ به صرف کتل کوو، اخوا دی خوا کتل کوو. That's right. هو بالکل، دا بل کس ورته څه وایي؟ That's یا that is right. هو بالکل. We are going window shopping. اوس یې زبردسته خبره وکړه، ښه ستاسو په علم کې به دې سره ډېره زیاته اضافه وشي. We are going window shopping. موږ ځو window shopping کوو. window ویل کېږي کړکۍ ته او shopping ویل کېږي څه اغوستل راغوستل. یعنی یو څه چې اخلي نه هغسې ورته په شیشه کې ګوري، هسې ورته د کړکۍ نه ګوري چې یاره دننه خو څه پراته دي. هسې خلک ځي که نه بازار ته، ما درته ویل څه اخلي نه هسې ګرځي را ګرځي، نو دې ته ویل کېږي window shopping. هسې چې ګرځي را ګرځي ګوري را ګوري او خوند تې علي او نور دې د اخیستلو څه اراده نه وي. great idea. ښه سوچ دی. then I'm going. بیا خو در سره ځم. great idea څه مطلب دی؟ ډېر ښه سوچ دی، ښه خبره دې وکړه. then I am یا am going. بیا خو در سره ځم، راځئ چې ځو. او بس د نن لپاره همدا کافي دی. زه خو یم چې دا ویډیو به په همدې ځای باندې ختمه کړو، ځکه چې که چېرته ویډیو ډېره زیاته اوږده شي نو بیا به تاسو بور شئ. او زما پوره یقین دی چې دې ویډیو نه هم تاسو لږ نه او ډېر به څه زده کړي وي. که چېرته بیا هم تاسو غواړئ چې موږ د کنورسیشن په باره کې په انګلیش کې د خبرو اترو په باره کې نورې ویډیوګانې هم جوړې کړو، نو په کمنټ سیکشن کې موږ ته ووایئ. انشاءالله زه به کوشش کوم چې همدغه شانتې ویډیوګانې جوړې کړم، ځکه چې دا ویډیوګانې تاسو ډېرې زیاتې خوښوئ او تاسو ته ډېره زیاته فایده در رسوي. اوس په اخره کې عبدالله تاسو ته یو ورکوډه شانې پیغام درکول غواړي چې دا څه وایي دا واورئ. ته بس وایي عبدالله. چینل سبسکرایب کوئ، که ستاسو ورکې پیدا وي نو سبسکرایب یې کړئ او که نه هم ورکې وي مه یې سبسکرایب. بالکل. که چېرته زموږ د چینل نه تاسو ته فایده در رسي، تاسو څه زده کوئ نو سبسکرایب یې کړئ. که چېرته تاسو ته فایده نه در رسي نو بیا هېڅ ضرورت نشته، بیا مه سبسکرایب کوئ. او همدغه شانتې ویډیو ګورئ، د دې نه زده کړه کوئ او دې سره سره د ټولو نه اهم او ضروري څیز چې دی هغه دی پریکټس. because practice makes perfect and without practice you can never ever learn English. So make sure that you practice, even if you practice for 5 minutes, for 10 minutes, but make sure that you practice. Otherwise you will not improve your English language. If you want to speak the English language, so you have to work on speaking, you have to practice on speaking. So thank you so much for watching this video and I will see you guys in the next video. Goodbye. The Allah Pama.